راځو په PHP کې موږ سره چې کوم string لپاره یو آخري خو نه موږ سره نور میتھډز هم شته او بس دا آخري وګڼئ موږ سره چې کوم فنکشن دی هغه د trim په نوم یادېږي. trim څه کار کوي ګوره موږ سره یو لغت دی یا موږ سره یو string دی یا چې هر څه تاسو ورلوئ او زه غواړم چې د دې د سر نه W او د آخر نه D لري شي. د سر نه W او د آخر نه موږ سره D لري شي او موږ سره داسې یو شی لاسته راشي. نو د هغه لپاره به موږ څه کوو موږ به د trim نه استفاده کوو. په trim کې به موږ خپل دوه ارګومنټس ورکولی شو. لومړنی چې دی هغه حتمي او ضروري دی او دویم چې دی هغه اپشنل دی که تاسې ورکړئ او که ورنه کړئ. لومړنی چې string دی نو دې کې به تاسو خپل string پاس کړئ چې کوم string کې تاسو چینجز راوستل غواړئ. او چارټ لیست کې به څه دی دا چارټ لیست چې دی موږ سره کیریکټر لیست دی په دې کې به تاسو خپل کیریکټر ورکوئ چې سر نه کوم کیریکټر لري کول غواړي او د اخر نه کوم کیریکټر لري کول غواړي هغه به تاسو دلته ورله پاس کوئ. دته د رقم ته موږ ته دوه نور میتھډز هم شته چې یو ته r trim وایي یا چې کله تاسو رائټ طرف ته ټریمینګ کول غواړئ او بل موږ سره لیفت trim دی چې کله تاسو چپ طرف ته ټریمینګ کول غواړئ نور کار سیم ټو سیم دی. trim چې دی هغه موږ د خاطر نه استعمالو چې د ورډ څخه w او d لري کو دا موږ فارمونو کې استعمالو چې کله موږ فارم جوړ کړی وي او یو کس خپل ایمیل ورکړي یا خپل نوم ورکړي نو یوزر خو وی کماکل نیوی خو خیر یوزر چې هغه ساده وي کنه او په دې شان نه بلد نو کېدای شي د خپل نوم سره سر کې سپیس واچي یا اخره کې سپیس واچي یا د ایمیل سره سر کې سپیس واچي اخره کې واچي نو خو به ډیټابیس کې سپیس سره اچول کېږي سیف کېږي نو بیا به موږ سره مسله وي. نو موږ غواړو چې سر کې کوم سپیس وي او اخره کې هم سپیس وي هغه باید ختم شي. نو موږ بیا د دې trim څخه استفاده کوو. نور یې عملی ګورو چې دا موږ سره کار څنګه کوي. نو دا اخلم یو string اخلم او په دې string کې لیکم چې iys stick تر دې ښه string بل نشته او درازم لیکم چې څوکا trim کوم تا چې په trim کې موږ چې کوم string دی هغه و trim کې او په دې کې ورته چې trim کا ضرورت هم چې په دې کې او چې وګوره چې داوی دا پکې trim کا ضرورت هم چې مثال د خبره trim کا زه یوازې ورل ورکوم نو دلته براشم ورته ولیکم چې دا اکو کا او دې ته به هم کو لیکم تر څو دواړه تاسو په یو وخت وګورئ چې په دې کې موږ تاسو چینجز راځي. نو دا وزراشم یو بیا ټیک بل دا واچوم او سیو وکړم نو څو ګورئ څه خبري لوډ کو نو دا ګورم موږ iys کې چې د موږ سره ټیک په سر کې ګوره اشته د خودینه په سر کې لاړو ولې لاړو ځکه چې دا موږ ورته وی چې ته trim کا trim نه مطلب دا چې په سر کې وي او په اخر کې وي بس دواړه دا شی ختم کا. نو دلته چې کله دی وکړو نو په سر کې او هغه ختم کړو خو چې په اخر کې وکړو ان هغه ختم نه کړو. کله د سی وکم چې ورته هم چې اچ ختم کا ما ورته اچ ولیکو او سیو میکرو صفه مې لوډ کو نو دی چې وکړو چې موږ سره په سر کې اچ نشته او په اخر کې اچ ته دی او د پری خوستو چې دا باید دا کار نه وکړي لري کړي به وي باید. نو دلته دی چې کله وکړو نو اخر کې دلته موږ سره اچ ښکاری خو اخر کې موږ سره اچ نشته اخر کې موږ سره دا کیسې هم شته نو ځکه چې دی وی چې را دا غونی کیږي نو زه به تاسو کوم چې دا به دې نه ختم کم او لاندې براشم دلته ورته لیکم چې string مونږ ته اکو کا او بیا چې دلته سوکا دا شیان ورواچو ځکه هغه چې اخره کې مونږ سره دا شیان اوس که راشم سفری لوډ کما نو اوس مونږ سره کوم اچو هغه لاړو خپل کار پسې. trim فنکشن چې دی هغه د سر نه هم لري کې او د اخر نه هم لري کې چې کوم توره تاور کو دی ګوري کسر کیو هاغم لري کې کاخر کیو هاغم لري کې. اوس که راشم ورته چې هم ګوره نو اوس بس کوي که راشم سفری لوډ کما نو ګوره سی وکړه په سر کیو کا تو اشته لري کو په اخر کیو کا تو نشته د اچ ته لري کو ګوره په دې تیر نو نشه ها په دې باندې غلط نشه دا او چې مالک له د ورډ په شکل نه ګوري د کریکټر په شکل ګوري اول په سر کې ګوري که او لري کوي بیا په اخره کې ګوري که او لري کوي بیا راځي اچ پسې په سر کې اچ ګوري کوي لري کوي او که په اخر کې شوي هم لري کوي نو دا دواړه طرف لري کوي او دلته چې تا چې لیکل هغه سنگل ګوري یو ځای د سن چې تا اچ لیکو دا به اچ ګوري نه ا جدا ګوري او اچ جدا ګوري او چې پیدا کو هغه ریموف کوي او ختموي. نو دا موږ سره د trim خبره ده نو یا موږ سره د trim خبره او بل موږ سره r trim دی. نو r trim چې دا یوازې رائټ طرف ته کار کوي سیدا ګور رائټ طرف کې اچ ختم کو او بل موږ سره l trim دی هغه چې د صرف لیفت طرف ته کار کوي نو ګور لیفت طرف کې موږ سره ختم شو. نو دا موږ سره د trimming خبره ده او لکه څنګه چې ما تاسو وی چې trim چې دی هغه موږ په دې شکل نه استعمالو هغه چې موږ د دې لپاره استعمالو مثال یو څوک انپټ کې نوم لیکي او نوم کې دلته سپیس ورکړی وي نو هغه موږ سپیس ختمو دا هغه لپاره به تاسو یوازې دا string په پاس کې دا کریکټر لیست لیکل د ضرورت نشته دا چې پاس کړو سفری لوډ کړئ
نو تاسو به وګورئ چې د موږ سره سپیسز راځي خو هغه کې موږ سره سپیسز نه راځي موږ سره سپیسز او کله د انتخاب کوم ګور سپیسز نشته په دې ډبل کلیک کوم لګورم چې دلته سپیس شته او الته شته خو بس دلته نشو کیږي او که په دې کلیک کوم لګورم موږ سره سپیسز نشته نو دا د سپیسز د ختمولو لپاره موږ سره استعماليږي